السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه، مینه، درنښت او ګرانښت ومنئ. بسمیل صاحب ښه راغلاست. مننه سلامت شئ. لیدونکو دا ځل له ټولنیزه اړخه راوتیو پر ادبي اړخ غږیږو. په ادبي اړخ کې د یو شاعر په یو شعر لنډ بحث کوو. ښایي هغه رقم به ونه شو کولی چې د شاعر کومه موخه ده. بسمیل صاحب زمونږ او تاسو په ټولنه کې دا خبره هم ډیره دود ده چې د شعر معنا له شاعر سره ده، یا لنډ دا دری معقوله درته ووایي چې اصل معنای شعر در بطن شاعره. خو دا خبرې باید ونه منو یو مخې، ځکه که د خوشحال بابا د عبدالرحمن بابا معنا د شعر معنا د دوی سره وای نو د دوی سره به خاورې وای. خو داسې ونه شول، بیا ژوندی شوې او بیا دي. دا ځل د عبدالهدي ملا پر شاعرۍ پر یو شعر لنډ بحث کوو. عبدالهدي ملا تر اوسه پورې یو کتاب د وخت ضرب نومیږي کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د مینا یعنی خدای تعالی او حسن پرستی یعنی عبادت تر سرلیک لاندې د شعر و شاعرۍ موضوعات دي او په دې شیانو سر خوري. بسمیل صاحب لنډې خبرې که د عبدالهدي په اړه وي چې ډېرې لنډې وي، ځکه موږ په شخصیت کې نه غږېږو، د یو په شعر غږېږو، یو وروسته شعر مننه جلبل صاحب. اردونکو ته یو سلام. ملا عبدالهدي یا عطایي ملا چې ورته وایي، ډېر عمر یې په امریکا واشنګټن تېر کړی دی. عجیبه خبره خو دا ده چې که د ده څېره وګورئ، ویډیو کې به تاسو انځور ووینئ او د ده دغه موقعیت وګورئ او بیا بیرته د ده شعر ته راشئ، نو ټول نادر کیفونه دي او نادر ترکیبونه دي. د عبدالهدي ملا شعر په مینه او حسن څرخي او ماته تر ټولو ښه خبره دا ده چې یوازینی دغه شاعر دی چې مینه خدای ګڼي او حسن پرستی عبادت ګڼي. دا لوړه خبره ده. موږ په همدې مینه ورسره کوو د دې ملا عطایي سره. نو د ده یو څو بیتونه وایو. جلول صاحب یادونه وکړه چې کیدای شي هغه موضوعات چې ده شنلي دي، هغه ژورې فلسفې او تصوف چې د ده په خیال کې دی، هغه ونه شو کړی چې را برسېره کړو. خو بیا هم موږ خپله هڅه کوو او خپله مینه ورباندې متوو. دې دپاره هم کوو چې زموږ او تاسو په ټولنه کې د ده رقم د خلکو لوستنه نشته، ځکه په شعر دلته د شعر ذوق کمزوری دی. ډېر کم خلک دي چې په شعر دی داسې وپوهېږي چې یو پیغام دې ترې واخیستلی شي. او ده دا خبره هم کړې ده د ښه شعر په اړه د غني خان، چې غني خان ډېره ښه شاعر دا تر ټولو ډېر چې په پښتو ادب کې متاثره شوی دی د غني خان بابا نه متاثره شوی دی. نو ډېرې داسې خبرې دم کړي دي چې تر اوسه پورې به زمونږ او تاسو په وس کې د دې رسپړل ګرانه خبره وي که نه. یو شعر دی چې په مینه څوک مین شي نه بېلتون شته نه وصال. چې په مینه څوک مین شي نه بېلتون شته نه وصال، چې دا ځان له ځانه ووځي بیا نه غم شته نه جنجال. او که د سترګې شي حسینې حسن ستا د در غلام، دا خو ستا د سترګو رنګ دی، دا ښایست او دا جمال. وخت ستا کیسه د مفته زه د بخت منت گزار، که یار ویښ را سره ناست وي رب د توره شپه کړي کال. مسلسله خودکشي ده هر مقتول قاتل د ځان، ګل په خپلو وینو ډوب شي لمبه سوځي خپل مشال. تله راتله دي تېرېده دي مرګ او ژوند غاړه غړی، هره شپه د ورځې لور ده هر زوال زوی د کمال. طالب بند کړي له کتابه ستا د تورو څڼو جال، له ملا نه ټکي هیر کړي ستا د وروځو د منځ خال. لومړي بیت ته یې راځو چې په مینه څوک مین شي نه بېلتون شته نه وصال، چې دا ځان له ځانه ووځي بیا نه غم شته نه جنجال. اسماعیل صاحب که لومړي بیت ته وګورو چې په مینه څوک مین شي، خلک مینه کوي مینه که نه، خدای په مینه مینېږي. یعنی که یو څوک یعنی د مینه یوه داسې غریزه ده چې د انسان له پیله تر مرګه شته.
یعنې د مینې ته زوال هم نشته که نه ګوره کله چې مینې ته زوال نشته نو که یو څوک له مینې سره مینه ولري نو همدغه کس زوال هم نه لري همدغه کس زوال هم نه لري او یعنې دغه کله په مینه میینېدل په دې معنا چې یو مشخص څوک نه بلکې په حقیقت کې په نیکۍ او په عباداتو میینېدل په انسانیت میینېدل دي په مجموع کې یعنې په که داسې ووایو په لنډه کې چې کله چې یو څوک په مینه مین شي د هغې له خدای سره یو تړون وکړ او د قانون سره یې هغه که خدای ته ځان رسوو خدای ته ځان رسوو که د عبادت دا یم که په مینه نه وي څه معنا نه هېڅ معنا که موږ د یوه انسان سره اړیکې پلوم که په مینه نه وي څه معنا الله تعالی دا خبره به تکراریم وي چې د الله تعالی د انسان کلمه چې دا هم د مینې محبت معنا لري دا الله تعالی دا نوم ورته کرولی دی زمونږ او تاسو د دې مجسمې لپاره دا نوم الله غوره کړی دی نو دا هم د مینې او د محبت معنا لري دا مونږ او تاسو لپاره ډېر قوي پیغام دی چې بس انسان د مینې لپاره پیدا شوی دی خو مینه دا معنا نه چې مونږ او تاسو د چاپېریال ځینې خلک ګورو چې دې ته مینه ویلی کېږي لکه تا چې ووایي مینه د عبادت لپاره مینه د انسانیت لپاره مینه د حالاتو د هر څه شي لپاره اصلا دلته عطایي ملا په معنا میینتوب ښودلی دی یعنې له مادیاتو نه کناره له هوس کناره له مادیاتو کناره او له ځان پالنې او له هر څه شي نه بیرته خپل هغه ملا عطایي خپل سبک موږ ته راپېژني یعنې چې تصوف دی دی خپل صوفیانه فکر دلته ښایي چې په مینه میینتوب یعنې له هر څه بیزاره کېدل په څنګ کېدل یوازې په معنا او د الله تعالی سره په اړیکه کې کېدل او د الله تعالی په احکامو هغې سره په مینه ارتباط نیول یعنې هر کار که کړلی کېږي هغه په اصطلاح مصداق یا دی باید مینه وي بل د وروستنۍ مصره کې ډېر ښه چې دا ځان له ځانه ووځي بیا نه غم شته نه جنجال اصلا په موږ کې یو حرص موجود وي یو ځان موجود وي د غوښتنې چې کوو مثلا د شهواني غوښتنې مثلا مادیات غوښتنې مثلا د اوږد ژوند غوښتنې کله چې موږ ځان په نشت حساب کو یعنې ځان مو نه وي بیا نه غم شته نه جنجال بیا نو څه غم دی بیا نو د خوراک څه غم دی بیا نو د درد څه غم دی ځکه موږ هلته په مینه مین شوي یو موږ له ځانه هغه د خرص والا هغه د غوښتنو والا هغه د مطالبو والا یو شخص له ځانه ایستلی دی موږ ځان په نشت حساب کړی دی بلکل دلته د ځان نه مقصد خودخواهي هم ده ځان خودخواهي ده کله چې زه خودخواهي نه کوم زه ځان نه بیلم ځان تا بیلم کله مې چې د خپل ځان ته وګڼلو یا ته خپل ځان ما وګڼې ما سره ستا غم دی او تا سره د ما غم شو دا د مینې دا مینه نه غم شته نه جنجال شته نه وصال شته نه بېلتون شته ځکه تا سره د ما غم دی ما سره د تا غم دی یعنې دا مینه شوه او کله چې دا ډول مینه پیدا شوه نو په ټولنیز ژوند کې به هېڅ ډول ستونزو سره مخ نه شو دویم بیت ته که راشو که د سترګې شي حسینې حسن ستا د در غلام دا خو ستا د سترګو رنګ دی دا ښایست او دا جمال دا ډېره ښه خبره یې کړې ده هر شی ښکلی او بدرنګ چې دی دا زمونږ او تاسو له لید نه دی که زه یو څه وینم که زما فکر ورسره ښکلی و زما نظر ښکلی و هغه څه ښکلي دي ما ته ښکلي دي دا خبره موږ او تاسو د ښکلا په بحث کې څرخ هم خوري که نه یو چاته معنوي اړخ ښکلی دی یو چاته ظاهري اړخ ښکلی دی موږ نشو رد کولی چې یو څوک رد کو ځکه دلته خبره خلاصه ده سترګې دي د لیدلوری دی که دا ښکلی و هماغه څوک ښکلی ده عطایي ملا دلته په دې کې انسان ته په مجموع کې ټولنې ته دا درس ورکوي چې هر وخت دی که نظر ښه و که نیک و که د لیدلوری مثبت و نو بس هر څوک تا ته مثبت دي هر څوک تا ته نیک دي هر څوک تا ته ښه دي او ته دوی ته او دا خو ستا د سترګو رنګ دی دا ښایست او دا جمال نړۍ کې ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې
بدرنګ ښکلي نشته، ښکلي او بدرنګ په موږ کې دي، زموږ په لید کې دي، زموږ په هغه نظر کې دي، زموږ په فکر کې دي. موږ ته یو څه چې ښکلی وي بس هغه ښکلی دی. ډېر وخت داسې وي چې یو څه یو چاته ښکلی وي او یو هماغه شی یو چاته بدرنګ وي. د ښکلا په بحث کې دا خبره مطرح هم ده. مثلا زمونږ او تاسو په ټولنه کې ښکلا دا ده چې نرم ښکلی غنم رنګ سپین رنګ ولري، نری شونډې ولري، ښکلي تور زلفې ولري او میانه قد ولري. دا زمونږ او تاسو د ښکلا معیار دی. خو که مونږ او تاسو افریقا ته لاړ شو هلته د ښکلا معیار دا نه ده. سره د دې چې همدغه سترګې همدا انسان هلته موسیږي، هلته غټه توره بډۍ، غټ غټ شونډې، سپینې غاښونه پکې راوتي دي، دا د ښکلا معیار دی. هلته هم هغه سترګې دي خو لیدلوری بس همدا دی، همدا ورته ښکلا ده. او دریم بیت کې بسمل صاحب وخته ستا کیسه د مفته زه د بخت منت گزار که یار ویښ را سره ناست وي رب دې توره شپه کړي کال. ملا جلبل صاحب دلته البته زما په فکر عطایي ملا ډېره نوې خبره کړې ده چې وخت ستا قصه د مفته زه د بخت منت گزار. موږ وایو چې وخت سره زار دی، وخت بس مه تېروئ، وخت یعنی وخت ته ډېر ارزښت ورکوو. دلته ملا یوازې د ده کیسه مفته ګڼلې ده. وخت همیش دی مګر ملا وایي چې د وخت مهم کول په بخت دي. که بخت دی بیدار نه و، که بخت دی ښه نه و، نو وخت څه معنا؟ لاندې وایي که یار ویښ را سره ناست وي رب دې توره شپه کړي کال. بیا د بد وخت بیا په مکال شي توره شپه. بالکل دا د وخت ارزښت لکه تا چې یادونه کړه، وخت ولې ارزښت لري؟ په بخت وخت ځکه ارزښت لري چې مونږ یو څه غواړو، کله مو چې هغه کوم هدف چې لرو که هغه ته رسېدو هغه کولی شو. وخت ارزښتمند ده. که زه ځپلی کېږم، که زه خپلو هیلو ته هېڅ نه کېږم، وخت نه یوازې چې ارزښت نه لري بلکې بار دی. بلکې په ما بار دی، بوج دا په ما بار دی، د خپل وخت په ما بار دی. دې ته زه فکر کوم ډېرو پوهانو به فکر هم نه وي یا به دا خبره کړې هم نه وي. دلته ملا د وخت کیسه مفته ګڼلې ده، بخت ته منت. او بیا یې ویلي دي هم دا وخت چې د مفت دی، دا وخت اوس مفت دی. خو که چېرته زما بخت ویښ شو او ما سره یار کېناستو، اوس وخت ارزښتمن شو. اوس چې وخت ارزښتمن شو، دا یوه شپه چې توره شپه ده دا د پوره کال شي. نو دلته وخت ارزښتمن شو، اوس وخت ارزښتمن شو. او په دې بخت چې خپل یار یې تر څنګ کېناستلی دی. او مسلسله خودکشي ده، هر مقتول قاتل د ځان، ګل په خپلو وینو ډوب شي لمبه سوځي خپل مشال. مسلسله خودکشي ده. انسان چې پیدا شوی دی روان دی، ځي. هر مقتول قاتل د ځان، هر څه چې قتل شوي دي خپله قتل شوی دی. منو به چې یو څوک یو چا په ډزو ویشتی دی، یو چا په موټر وهلی دی، یوه بله پیښه شوې ده. خو انسان چې پیدا شوی دی دا له سره ورسره روانه ده چې ته به مرې. دا چې مرې یا خو دا د انسان چې کله د ځي ختمېدل نشته، لکه یوازې له یوه پړاو نه بل پړاو ته بدلېدل دي. نو دلته که اوس مونږ او تاسو ګورو مسلسله خودکشي ده، بس همدا روانه ده، یو ځای ته ورورسېدو دغه د شکل تغییر وکړو. د دې د اوس مجسمه شته، مجسمه چې لرو د بدن کلبوت دا به نه وي، په معنوي اړخ کې به وو، خو به ختمېدل نشته. ګل په خپلو وینو ډوب شي لمبه سوځي خپل مشال. لمبه چې د دوه لمبه دو که نه لمبه دو، خو په حقیقت کې خپل ځان سوځي، خپل ځوان سوځوي، بلیږي. او ګلم چې سور شوی دی حقیقت کې په خپلو وینو سور شوی دی، د خپل د ځان یې دې حالت ته رسولی دی او بالاخره یې داسې کړي دي. او تله راتله دي، تېرېده دي، مرګ او ژوند غاړه غاړه یې. هره شپه د ورځې لور ده، هر زوال زوی د کمال. دلته همغه خبره هم دلته هم تکرار شوې ده، تله راتله دي، مرګ او ژوند غاړه غاړه یې. هېڅ نه کېږي، ځکه الله تعالی خپله هم ویلي دي چې هر ژوند او سوری چې دی هغه به د مرګ خوند څکي. بس غړه غړی شول،
دا به سره ورځي او ورځ به دا غاړه غړی سره ورځي. هره شپه د ورځې لور ده. شپه چې لازم و ملزوم وي، حتما ورځ زیږوي، ورځ به زیږوي. او هر زوال زوی د کمال. بالکل. زوال چې راځي، زوال کله چې مونږ او تاسو یو زوال نه مقصد ماتې ده. کله چې مونږ یوه ماتې خورو په دې معنی مونږ چې یو پوهېږو، یعنی کله چې یو څوک ماتې وخوري هغه د ماتې نه یو پند اخلي، هلته یو کمال ته یو رسېږي. خبره ده هر زوال زوی د کمال. یعنی دا معنی چې د زوال چې پېښ شوی دی په حقیقت کې مخکې له دې نه کمال و. یعنی یو څه چې ماتېږي په دې معنی چې دا روغ و، یو څوک چې ناکامېږي په دې معنی چې مخکې کامیاب و، مخکې بریالی و. یو څه چې زوال کوي په دې معنی چې مخکې همدغه شی په کمال کې و، یعنی پوره و، یعنی مکمل و. هر زوال زوی د کمال دی او هر شپه د ورځې هره ورځ د شپې زیږنده ده. نو دا مرګ، ژوند، شپه او ورځ، کمال او زوال لازم و ملزوم دي. دا به خامخا او دا د نړۍ ژوند، دا د نړۍ زندګي ده. دلته دا باید دا ښه تشریح لري چې یعنې دا هم به مرګ پکې راځي، هم به ژوند وي، هم به زوال وي، هم به کمال وي، هم به شپه وي، هم به ورځ وي. دا که ستا خوښه وه او که دې خوښه نه وه. او یو هم د خفګان وړ نه د خفګان وړ هم نه دی. ځکه نه دی وړ، د خفګان وړ ځکه باید نه شي چې دا د انسان د کنټرول نه ودي. شپه ورځ مونږ او تاسو د کنټرول خبره نه ده. دا د زوال او کمال زمونږ او تاسو نه ده. مرګ او ژوند زمونږ او تاسو د وس خبره. کله چې یو څه د انسان له وس نه پورته وي نو هغې ته باید خفه نه شو. او اخري باید دا طالب بند کړي له کتابه ستا د تورو څڼو خال جال، له ملا نه ټکي هیر کړي ستا د وروځو د مینځ خال. دا بیت عشقي بیت هم دی. له طالب بند کړي له کتابه، یعنی په طالب له کتابه بند کړي، د کتاب ته نه راځي، کتاب نه لولي، ځکه ستا د تورو څڼو جال. یو بل چېرته په دې په ځای چې کتاب ته راشي یو بل چېرته بند شوی دی چې هغه د تورو څڼو تال دی. او له ملا نه ټکي هیر کړي ستا د وروځو د مینځ خال. کتاب زلف ورنه هیر کړو او ټکي یا لوستنه یوه خال ترې هیره کړه او داسې کیدای شي. ځکه داسې شوي دی او داسې کیدلی شي چې له یو چا نه عشق کتابونه لرې کړي او لوستلي شیان یو ټکی ترې هیر کړي. نو قدرمنو لیدونکو، تر بیا چې یوې بلې خپرونې ته راځو، تر هغې مو ښې چارې، ښه وختونه خدای دې وکړي چې ښه پې غږېدلي وو. مخې ته ګلونه.